أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. او له اهل کتابونو به هیڅوک داسې نه وي چې د هغه له مرګ نه مخکې پر هغه ایمان رانوړي او د قیامت په ورځ به هغه پر هغو شاهدي ووایي. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لنډه دا چې د دې يهودي ګرځېدونکو د همدې ظالمانه چارچلن پر اساس او په دې اساس چې دوی د خدای له لارې څخه ډېر زیات منع کول کوي او سود اخلي چې له هغه نه دوی منع کړی شوي او په ناروا توګه د خلکو مالونه خوري. موږ پر دوی زیاتره هغه پاک شیان حرام کړل چې مخکې ورته حلال او کوم خلک چې له دوی څخه کافران دي د هغو لپاره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. خو په هغو کې چې څوک د پاخه علم خاوندان دي او ایمان لرونکي دي هغوی ټول پر هغه هدایت ایمان راوړي چې ستا لوري ته نازل کړی شوی دی او په هغه چې له تا څخه مخکې نازل کړی شوی و. دغه ډول ایمان راوړونکو او د لمانځه او زکات ادا کوونکو او پر الله او د آخرت په ورځ رښتینې عقیده لرونکو خلکو ته به موږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته په همغه شان وحی لېږلې ده لکه چې نوح علیه السلام او له هغه وروسته پیغمبرانو ته مو لېږلې وه. مونږ ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، د یعقوب علیه السلام زوجات عیسی علیه السلام، ایوب علیه السلام، یونس علیه السلام، هارون علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته وحی ولېږله. مونږ داود ته زبور ورکړ. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. مونږ پر هغو پیغمبرانو هم وحی نازلې کړې چې د هغو یادونه مو له دې نه مخکې تا ته کړې ده او پر هغو پیغمبرانو هم چې د هغو یادونه مو تا ته نه ده کړې. مونږ له موسی علیه السلام سره داسې خبرې کړې دي لکه څنګه چې خبرې کیږي. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. دا ټول پیغمبران زیری ورکوونکي او ویرونکي لېږل شوي وو تر څو چې د هغو له پیغمبر کولو نه وروسته له خلکو سره د الله په مقابله کې څه سند پاتې نشي او الله په هر حال غالبیدونکی او حکیم او د پوهې څښتن دی. لكن
يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. که خلک یې نه مني نو نه دي مني، خو الله شاهدي وهي چې څه چې هغه پر تا نازل کړي دي په خپل علم سره نازل کړي دي او پر دې پرختیا هم شاهدان دي، که څه هم چې د الله شاهد کېدل بیخي کفایت کوي. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. کوم خلک چې د دې له منلو څخه هم په خپل منکرېږي او هم نور د خدای له لارې نه منع کوي، هغوی په یقیني توګه له حق نه ډېر لرې په ګمراهۍ کې لوېدلي دي. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. په همدې ډول کوم کسانو چې د کفر او سرغړونې لاره غوره کړه او ظلم او تیری ته ملا وتړله، الله به هیڅکله هغوی ته بخښنه ونه کړي او هغوی ته به د دوزخ له لارې پرته بله لاره ونه ښیي چې هلته به هغوی تل اوسېدونکي وي. د الله لپاره دا څه ګرانه خبره نه ده. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اے خلکو، دا پیغمبر تاسو ته ستاسو د رب لوري له حق سره درغلی دی. ایمان راوړئ، همدا ستاسو لپاره ډیره ښه ده. او کوي نه منئ وپوهیږئ چې په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د الله دي او الله هم د علم خاوند دی او هم د حکمت. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. اے اهل کتابو، په خپل دین کې افراط مکوئ او الله تعالی حق پرته بل هیڅ خبره مو منسوبوي. مسیح عیسی بن مریم لدی پرته چې د الله یو پیغمبر او یو فرمانو نور څه نو چې الله مریم ته ولېږه او د الله له لوري یو روح چې د مریم پر رحم کې د معصوم بڼه غوره کړه. نو تاسو په الله او د هغه په پیغمبرانو ایمان راوړئ او مو وایئ چې خدای درې دي. منه شئ، دا هم دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده. الله خو صرف همدا یو الله دی، هغه له دې نه لوړ دی چې کوم څوک د هغه زوی اوسي. د اسمانونو او ځمکې ټول شیان د هغه ملکیت دی او د هغو د ساتنې څارنې لپاره یوازې هماغه کافي دی. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسیح هیڅکله دا خبره شرم نه ګڼي چې هغه د الله یو بنده اوسي او نه مقربې پرښتې دا خبره د ځان لپاره شرم ګڼي. که څوک د الله بندگی د ځان لپاره شرم ګڼي او لویي کوي، نو یو وخت به راشي چې الله ټول راایسار کړي، خپلې مخې ته یې ودروي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.